سلام ګرانو ملګرو. د نن کیسه یوه عادي کیسه نه ده. د یوه داسې بوډۍ او نیکې مور دردناکه کیسه ده چې خپل زامن یې په خپله وینه او شیدو لوی کړي وو، خو د شتمنۍ په غرور کې دغو ړندو زامنو او نګندو له هغې مور سره داسې ظلم وکړ چې د شیطان زړه به هم پرې وخوږېږي. یوه بېوسه مور چې په یخنۍ کې وه یخ ته تړپېدله، خو الله هر څه لیدل. څنګه د الله عذاب پر دې ظالمانو باندې نازل شو او څنګه د دې بوډۍ مور په ژوند کې یو روحاني معجزه پېښه شول، او دا به واورئ نو سترګې به مو د اوښکې نه ډکې شي. راځو کیسې ته. ډېر پخوا د یو لوی ښار په منځ کې یوه شانداره ماڼۍ وه. په دې ماڼۍ کې حاجي عثمان او د هغه نیکه میرمن امینه بیبي اوسېدل. امینه بیبي ډېره پرهیزګاره، لمونځ کوونکې او صبرناکه ښځه وه. د هغې په څېره کې د اودس نور ځلېده. تل به یې پاک اسلامي لباس اغوسته او حجاب به یې له سره نه ایسته کوه. حاجي عثمان او امینه بیبي خپل ټول ژوند د الله په عبادت او د غریبانو په مرسته تیر کړی و. هغوی 3 زامن درلودل: حامد، ساجد او ماجد. امینه بیبي خپلو زامنو ته د قرآن او حدیث غوره زده کړه ورکړې وه او تل یې ور زده کول چې الله له هغه چا راضي کیږي چې د مور او پلار درناوی وکړي. خو وخت تل یو شان نه وي. یوه ورځ ناڅاپه حاجي عثمان باندې د زړه حمله راغله او له دې فاني نړۍ نه رخصت شو. د هغې له وفات وروسته هغه برکتناکه کور باندې څه بد نظر ولګېد. زامنو کاروبار سنبال کړ او د شتمنو کورنیو سره یې ودونه وکړل. 3 نګندې راغلې: رسا، شبانه او فرزانه. خو د دوی په زړونو کې دین او ایمان نه و. یوازې د مال، غرور او د ښکلا تکبر و. نه یې لمونځ کاوه او نه یې په غریب رحم کاوه. دوی کور ته په راتلو سره فضا خرابه کړه. امینه بیبي په ټوله ورځ تسبیح وایه او د خپلو اولادونو لپاره به یې دعاوې کولې. خو نګندو ته دا هیڅ خوښه نه وه. هغوی به قیمتي کالي اغوستل او د کور ټول کارونه به یې په دې بوډۍ مور باندې کول. امینه بیبي به د زامنو د خوشحاله کولو لپاره چوپه پاتې کېده. کارونه به یې کول او د نګندو خبرې به یې زغملې. ورځ تر بلې ظلم زیاتېده، خو زامن د خپلو ښځو او مال په مینه کې دومره ړانده شوي وو چې د خپلې مور اوښکې یې نه لیدلې. یوه ورځ امینه بیبي په پخلنځي کې د خپلو زامنو لپاره خواړه تیارول. لاسونه یې رپېدل. ناڅاپه یو قیمتي ګیلاس یې له لاسه ولوېد او مات شو. دارسنا په غوسه باندې ورته وویل. امینه بیبي ته یې چیله ورکړل او ویې ویل: ای بوډۍ، ته نه وینې دا څومره قیمتي و؟ ته د دې کور وړ نه یې. امینې بیبي په ژړا باندې بښنه وغوښته، خو 3 واړو نګندو هغې ته سپکې سپورې وکړلې. کله چې زامن راغلل، مور ورته په هیله وکتل، خو حامد وویل: مورې، ته بوډۍ شوې، که کار نشې کولی نو چپ اوسه، زما ښځه مه ازاروه. د مور زړه ټوټې ټوټې شو. هغې شپه ټوله د الله په حضور کې تېره کړل او ویې ژړل. ژمی راغی، یخنۍ ډېره سخته وه. امینې بیبي ته تبه وشوه. هغې د فرزانې دروازه وټکول او ویې ویل: لورې، ډېر یخ دی، یو زوړ کمپل راکړه. فرزانې په سپکاوي وویل: زموږ خوب مه خرابوه، ولاړه شه بهر ځان تود کړه. او دروازه یې وتړل. هماغه شپه 3 واړه نګندو یو ناوړه پلان جوړ کړ. یو جعلي کاغذي کاروایي یې وکړل. د امینې بیبي ګوته یې پرې ولګول او بیا یې په زور له کوره وایستل. زامن ولاړ وو، خو هېڅ یې ونه ویل او جایداد یې د دې نه واخیسته. د یخې شپې په منځ کې یې هغه په سړک وغورځوله. امینه بیبي یوازې ناسته وه، ژړل یې، خو بدعا یې ونه کړه. ویې ویل: یا الله، زما اولادونو ته هدایت وکړې. هغې ورو ورو قدمونه واخیستل او یوه زاړه جومات ته ورسېدل. هلته ویده شوه. د سهار لخوا امام راغی. هغې چې ولیده، مرسته یې ورسره وکړه او جومات کې یې ځای ورکړ. امینه بیبي هلته پاتې شوه، عبادت یې کاوه. یوه ورځ یې د کثافاتو له ډبې د ماشوم ژړا واورېده. یو نوی زېږېدلی ماشوم یې وموند. په مینه یې په غېږ کې ونیو او نوم یې ایان کېښود. هغې ایان په ډېره مینه سره لوی کړ. کارونه یې کول، نیمه ډوډۍ به یې خوړله او نیمه به یې ماشوم ته ورکوله. ایان لوی شو، نیک او هوښیار شو، کاروبار یې پیل کړ او ډېر شتمن شو. هغه د خپلې مور لپاره یو لوی کور جوړ کړ. مور یې لکه ملکې ژوند کاوه او ایان د هغې خدمت کاوه. بل لور ته پر ظالمانو باندې عذاب راغی. د زامنو کاروبار یې وسوځېد. شتمني یې له لاسه ورکړه. نګندو یې طلاق واخیست او هغوی بې کوره شوې. اخیر سوال ته مجبوره شوې. د روژې په میاشت کې ایان خیرات ویشه. امینه بیبي ناسته وه او خلکو ته یې مرسته ورکوله.
ناڅاپه درې بدحالې ښځې راغلې، هماغه نیګندې وې. هغوی چې امینه بیبي یې وپېژندله، ژړل یې پیل کړل، بښنه یې وغوښته. آیان غوسه شو، خو امینه بیبي یې مخه ونیول او ویې ویل: زویه، دا زما د تېر وخته برخه ده. هغې هغوی وبخښلې، عزت یې ورکړ او مرسته یې ورسره وکړل. هغوی توبه وکړه او پاتې ژوند یې د عبادت او خدمت لپاره وقف کړ. نو دې کیسې نه موږ ته دا درس پیدا کېږي چې هېڅکله د مال، ښکلا او ځوانۍ غرور مه کوئ. الله هر وخت حالت بدلولی شي. د مور او پلار خدمت جنت دی. څوک چې هغوی ځوروي، دنیا او آخرت دواړه له لاسه ورکوي. صبر او بښنه د اسلام لوی درس دی. الله هر څه ویني او د هر ظالم سره حساب کېږي. دا کیسه مو څنګه وه؟ خو مو خوښه شوې وي نو ویډیو د سره لایک کړئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. تر بلې کیسې پورې مو په الله سپارم.